کابلیانو ته ډیر بد خبر. د قرنطین د مودې په هکله د کابل والي تازه فیصله وکړه. ولسمشر اشرف غني او عبدالله بیا څه وایي؟ آیا همدا قرنطین به ختم شي او که تمدید او اوږد به شي؟ دلته په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د کورونا مرض په یو نړیوالې وبا باندې بدله شوې ده، خو په دې اواخرو کې د مرض په افغانستان کې ډیر تیز روان ده. په کابل کې د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه د وضع شوي قرنطین موده د 2 نورو اونیو لپاره وغځېده. د کابل والي محمد یعقوب ایدري وایي که د وضع شوي قرنطین موده نوره هم ونه غځېږي نو د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر به نور هم زیات شي. تر اوسه ولسمشر غني رسمي څه نه دي ویلي، خو سرچینې زیاتوي چې ولسمشر اشرف غني به د دې په هکله فرمان صادر کړي او عبدالله بیا کابلیانو ته ویلي دي چې د روغتیا وزارت لارښوونې دي و پوره هوش او دقت عملي کړي ترڅو ځان او نور له دغه مریضۍ وساتي. په کابل کې د کورنیو چارو وزارت د نومان وزیر په امر د پولیسو لخوا د ګرځبندیز محدودیتونه نور هم سخت شوي دي او که څوک هم پرته له کوم اړین کار نه په واټونو کې ولیدل شو نو د پولیسو له توند او سخت چلند سره به مخ شي. د کورنیو چارو نومان وزیر محمد مسعود اندرابي پولیسو ته امر کړی ده چې د رسنیو روغتیایي بنسټونو د مخابراتي شبکو د کارکوونکو د امنیتي ځواکونو او د لومړنیو خوراکي توکو له پلورونکو او پیرودونکو پرته چې په ښار کې څوک هم غیر ضروري تګ وراتګ کوي جدي چلند یې ورسره وشي او د هیچا مراد دې هم ونه شي. د یادونې وړ ده چې تر دې مهاله په ټول هیواد کې 555 کسان پر کورونا وایرس ککړ شوي دي چې له ډلې 15 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی ده او 22 نور بیا رغېدلي دي. د وایرس د مخنیوي په موخه په بیلابیلو ولایتونو کې بیړنۍ هڅې روانې دي او د ولایتونو مسؤلین او د عامې روغتیا وزارت چارواکي په دې هڅه کې دي چې د کورونا ناروغانو د درملنې په موخه روغتیایي لارې چارې برابرې کړي او د معایناتو د تشخیص لپاره مجهز لابراتوارونه جوړ او ګټې اخیستنې ته وړاندې کړي. تر دې دمه په 4 زونونو کې د کورونا وایرس د پیښو د تشخیص لپاره ځانګړي لابراتوارونه جوړ شوي دي، خو چارواکي په دې هڅه کې دي چې په هر ولایت کې یو لابراتوار پرانیزي ترڅو په لنډ وخت کې ټولې مشکوکې پیښې تشخیص شي او د وایرس له پراخوالي نه مخنیوی وشي. درنو لیدونکو نظرونه مو راسره حتما د دوی پریکړې په هکله شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.